سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو، خدای تعالی دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یاست. دا دی بخت الله بهار حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ د برخې څلورم درس وړاندې کړم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ د نستعلیق د خط په زده کړه باندې پیل کړی دی. الف، ب، جوم، دال، ر، سین دا مو ولوستل. او که تاسو غواړئ چې نوي دوستان ورڅخه خبر کړئ، زموږ نورې ویډیوګانې دې وګوري، موږ کومې چې اپلوډ کړي دي، نو په هماغه کې دغه ټول درسونه موجود دي. نن به موږ راشو د سوات او د توی په درس باندې به کار وکړو. چون دا لږ سخت هم ده، خو بیا هم که تاسو چیرې ډېر تمرین ورباندې وکړئ، ډېر مشق ورباندې وکړئ، نو تاسو به وکولی شئ چې سوات او توی هم زده کړئ. سوات او توی نسبت یو شان لیکلی کېږي. د سوات لپاره به د قلم نرۍ څوکه پورته بوځئ 45 درجې، بیا به یې راتاو کړئ، غوټ به یې کړئ، لاندې به لاړ شئ. له هغې وروسته به په لیکه باندې سیخ لاړ شئ او بیا به دا حرکت ورکړئ، یعنی لاندې به یې بوځئ. له هغه وروسته به یې تاو کړئ، غټ نری، اخري کې به یې ښه نری کړئ. یعنی دا هم له دې څخه وروسته، له دغه ځای څخه وروسته، دې برخې څخه وروسته همغه د سین په شان حرکت دی. یو ځلې بیا درته لیکم. د سوات پورتنۍ دا برخه چې ده، دا عموما 2 ټکي وي، یعنې عموداً 2 ټکي وي، او همداشان عرضاً 3 ټکي وي، یعنې اوږدوالی 3 ټکي وي، او د نون لاندنۍ برخه یې هم 3 ټکي وي، یعنې د دغه ځای اوږدوالی 3 ټکي دی، او همداشان پورته برخه یې هم 3 ټکي وي. یعنې که تاسې هر سوات وګورئ یا دوات وګورئ، په دغه اندازه به یې برخې به یې په دا ډول وي، په ورته قلم باندې، په ورته قلم. یعنې که چیرې دا قلم کارول شوی وي، نو باید ټکي هم په دې قلم ورکړئ، یعنې دا نوکه لږ منځنۍ لري، اندازه لري. او که چیرې په واړه قلم لیکل شوي، باید واړه ټکي ورته کېږدئ. داسې نه چې په غټ قلم لیکل شوي او تاسې د واړه قلم ټکي ورته کېږدئ، هغه بیا نه کېږي. منځنۍ برخه یې یو ټکی دی. سوات یو ځل بیا درته لیکم تر څو تاسو ته صفا وښکاري. راځو توی لیکو. توی هم د سوات په څېر ده. اول سر کې نری لیکلی کېږي 45 درجې، بیا داسې تاویږي، له هغې وروسته لاندې ځي، یعنې د سوات په څېر. او الف خپل چې موږ په اوله ورځ سره رقم ویلی و، په هماغه رقم یې ورته ورلیکو، نو توی به ورڅخه جوړه شي. یو ځلې بیا درته لیکم چې تاسې ښه ورباندې پوه شئ. حرکتونه یې ګورئ تر څو تاسې وکولی شئ چې ورته حرکات وکړئ او زده یې کړئ. د سوات په څېر دا برخه جګوالی 2 ټکي دی، عرض یې یعنې اوږدوالی یې 3 ټکي دی، او همداشان منځنۍ برخه 1 ټکی دی، او همداشان الف مو چې څنګه په اوله ورځ وویل 5 ټکي دی، 2 3 4 5. دغه 1 ټکی چې دی دغه ده، یعنې دا فاصله ده. چون دلته موږ ټکي نشو ورکولی، نو 4 ټکي دلته، 1 ټکی دلته ورکولی کېږي 5. راځو یو ځلې بیا درته لیکم تر څو تاسې وکولی شئ چې دغه حرکتونه مو ښه په ذهن کې کېږي. که مشق او تمرین ډېر ورباندې وکړئ، تاسو به وکولی شئ چې زر تر زره یې زده کړئ. او که مشق او تمرین ونه لرئ، نو لږه به سخته وي چې تاسې خطاطي زده کړئ، ځکه دا یو لوی هنر ده. د خطاطي زده کړه سخت کار ده، نو ډېر مشق، تمرین او لیوالتیا ته اړتیا لري. که چیرې تاسې لیوال واست او تمرین مشق ډېر ورباندې وکړئ، نو اسانه به شي تاسو ته تر څو دا کسب او دا هنر زده کړئ. نو زموږ د
یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. هر وخت به تاسو ته نوي معلومات اپلوډ کیږي او تاسو ته په وخت زموږ معلومات رسیږي. یعنې که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ چې کله ویډیو اپلوډ کوو تاسو به په همغه دقیقه باندې خبریږئ. یعنې تاسو ته میسیج درکولی کېږي چې ویډیو پورته شوې ده، تاسو کولی شئ چې له لوست څخه استفاده وکړئ. مننه، ښه وخت.